أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. صدق الله العظيم. نن مو د سوره مائده درس نمبر 378 شروع کو. نن درس کې به آیت نمبر 51 آیت نمبر 52 او آیت نمبر 53 ترجمه او تفسیر وکړو. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دی، لا تتخذوا اليهود والنصارى منیسوی تاسې یهودیان او نصرانیان دوستان، اولیاء ملګري په ملګرتیا سره چې له دوی سره موالات او موادت وکړو، یعنی ښه تعلق او مینه محبت. بعضهم اولیاء بعض ځینې دوستان دي د ځینو نورو څخه، یعنی دوی په خپلو کې څه دي سه بعضې د بعضو سره ملګري دي، تاسې ملګري نشي جوړېدای. ومن یتولهم منکم او هر چا چې دوستی وکړه له دوی سره له تاسې ځینې، فانهم منهم نو بېشکه چې دی هم له دوی ځینې، یعنی دا هم بس د دوی څخه شو. ان الله بېشکه الله چې دی لا یهدي القوم الظالمین هدایت نه کوي کوم قوم ته؟ هغه قوم چې ظالمان وي، چې ظلم کوي په ځانونو خپلو په دوستی کولو د کفارو سره. فترى الذین فی قلوبهم نو ته به وکسې هغه کسان چې په زړونو د هغوی کې مرض دی، یسارعون فیهم چې ځغلي دوی منډې وایي، فیهم په دوی کې، یقولون یایي دوی، نخشا مډارېږو ان تصیبنا دائره چې وبرسېږي موږ ته کومه حادثه کوم مصیبت. فعسى الله نو نږدې ده چې الله ان یأتي بالفتح وبکړي برای په تاسې سره، یعنی فتح به دیر کې تاسې ته رابوړي فتح تاسې ته، او امر من عنده یا به راوړي یو حکم له خپل جانبه، یعنی د منافقینو په باره کې به کوم حکم تاسې ته نازل کړي. فیصبحوا علی ما اسروا نو وبګرځي دوی په هغه شي چې پټ کړی و دوی، فی انفسهم په نفسونو خپلو کې، نادمین پښیمانه. ویقول الذین او یای هغه کسان آمنو چې ایمان راوړلی، اهؤلاء الذین آیا همدغه کسان دي چې قسمونه کول، اقسموا بالله چې قسمونه به کول دوی په الله سره، یعنی الله په نوم به قسمونه کول، جهد ایمانهم چې باطل شوی د ایمانونه د دوی، باطل شو ایمانونه د دوی. انهم لمعکم یقینا دوی چې له تاسو سره دي، حبطت اعمالهم باطل شول عملونه د دوی، فاصبحوا خاسرین وګرځېدل دوی له چا نه؟ له تاوانیانو نه. نن درس کې الله سبحانه وتعالی یوه ډېرې اهمې موضوع ته اشاره کړې ده چې هغه ده له کفارو سره، یهودو نصاراو سره تعلق ساتل، دوستی کول. چې کفارو سره دوستی کول څه حکم لري، هغه نه مخکې به راشو د دغه آیات شان نزول ته. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړه، نو ما تاسو ته غوریزم دا خبره کړې وه چې د مدینې منورې په خوا و شاو کې د یهودو قبیلې پراتې وې، لکه بنو قریظه، بنو نذیر، بنو قنقاع، دا یو څو لویې قبیلې پراتې وې. او هغه ورځ مو درس کې دا خبره کړې وه چې د بنو نذیر دا لږ قوي و، مضبوط و، ډېر و، مالداره و، او بنو قریظه چې و دا لږ غریب و، تعداد هم کم و، نو دوی په خپلو منځو کې جنګونه څه کېدل، نو بنو نذیر به چې څه خوښه وه خپل شرطونه به په منل. هغه شرطونه ما تاسو ته هغه ورځ بیان کړي وو. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره مدینې منورې ته راغله، نو یهودو ته یې ووې چې موږ تاسې منځ کې به دغه معاهده وي، دا وعده وي چې موږ یې چا حمله کوله تاسې به هغوی سره نه ډارېږئ، او تاسې به موږ سره ډارېږئ، موږ دفاع به کوئ.
او چې تاسې نه چا حمله وکړه موږ به تاسې خلاف هغوی سره نه دارېږو او موږ به تاسې مدد کوو تاسې دفاع وکړو. نو یهود په دغې معاهدې باندې یو څو وخت دپاره ولاړ وو. نو دا خو ډېر بې وعدې دروغجن او وعده خلاف خلک دي. نو خپلې وعدې نه څه موده بعد څه شول شاته شول. همدا بنو قریظه چې کمزوري وو چې دوی باندې بنو نذیر به ظلمونه کول، رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی په حق کې فیصلې وکړې چې د بنو نذیرو چې تاسو سره کوم شرطونه ایښي دا تاسو سره ظلم دی. همدغو بې غیراتو څه وکړل؟ مکې مشرکینو سره تعلقات شروع کړل چې بس هر څو یې حمله وکړو موږ یې دلته د سوي لاړ یو، هغه نه به تاسې حمله وکړو، دغه نه به موږ څه وکړو حمله پې وکړو. نو دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی کېده. نبی علیه السلام د دغې دوی دغه سازش نه څه شو خبر شو. چې خبر شو نو صحابو ته حکم وکړه چې تاسې یوه ډله برابره کړئ او دوی خلاف څه وکړئ؟ جهاد وکړئ. ځکه د بنو قریظه چې وو مکې مکرمې ته به خطونه استول، هغوی به ورته خطونه استول. نبی علیه السلام دغو خطونه خبر شو. چې کله صحابو ته دا حکم وشو، صحابو کې بعضې صحابو مثلا هغوی سره ملګرتیا وه، هغوی ډایرکټ هغه ملګرتیا څه ختمه کړه ځکه چې اوس دا د قرآن حکم راغله. لکه هغو صحابو کې یو صحابي حضرت عباده ابن صامت رضی الله عنه څومره لوی خلک وو چې قرآن حکم یا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم اورېدله به نه وه، دوی به بیا سر په سترګو منلی وه. دا ډېر سخته وي. دا خو موږ تاسې بس صرف واورو ولا صحابه دا وکړل دا وکړل. آیا موږ تاسې غونته انسانان وو، موږ تاسې غونته زړونه وو، خو چې موږ ته کوم حکم وشي سستي ورکې کوو، نن سبا ورکې کوو. او بعضې ظالمان بیا داسې شته دي چې همدغو لوی لوی خلکو صحابه باندې څه کوي؟ اعتراضونه کوي، هغوی کې غلطۍ راوباسي. ته دې د خپل شکل ته وکسه، د خپلې خولې ته دې وکسه او دا صحابه په شان کې بېادبي ته دې وکسه. دغو نه ځان ساتوئ. داسې خلکو سره بلکل ناسته پاسته مه کوئ چې هغه د صحابه بېادبي کوي. ځکه دا داسې یو مقام دی چا چې په صحابي باندې بریک ونه نیوله، په صحابي ګستاخي وکړه، نو دا به سبا کسې د پیغمبر ګستاخي کوي، بل سبا ته به د قرآن کوي، بل سبا ته به د الله او داسې اسلام نه ورو په ورو خارجېږي. دا خو د صحابه چې دا د دین هغه خبره ستنې دي. نن دې په یوه صحابي باندې حمله وکړه، سبا په بل کوي، بل سبا په بل کوي. نو دغو صحابو تا ته حدیثونه را نقل کړي دي. نو سبا یو حدیث نه منکر کېږي، بل سبا بل نه کېږي. نن سبا دا د منکر حدیثو فتنه هم ډېره زیاته شوې ده. منکرین د حدیثو پیدا شوي دي. یو هغه مردار خور ده پېښور کې پیدا شوی دی، منیر شاکر نوم دی، ځان ته مفتي یې مفتي نوم یې د خاورې کې. فضول انسان دی. هغه ورځې تراوونه انکار کړی وه، بیا ورپسې ورو ورو ورتله د معراج واقعې نه انکار وکړه او بېګا مې هغه بیان بل واورېده، دا د ساز او د سرود او د سندرو بارو کې بیان کوله چې دا پروا نه کوي. ذهن تازه ساتلو دپاره ښه ده چې سړی واوري لا حول ولا قوة الا بالله. داسې سړی چې یو ورته بس چې ګمراه شي بس بیا ورځ تر بلې بدتره کېږي. دا ویلې داسې شه په صحابه یې برک نه نیوله، حدیثونه منکر شه. تاسې به کسو دا انسان به وارث قرآن نه منکر کېږي، همداسې به مردار د دغه دنیا نه سي. اول خو دې الله ته هدایت وکړي، که هدایت یې نصیب نه وي الله دې نوره مسلمانان د ده د ګمراهۍ نه وساتي او الله دې دا ذلیله کړي. نو صحابو ته چې دا حکم وشو چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، تاسې ما نسوئ یهود او نصارا دوستان. نو عباده ابن صامت نورو صحابو ډایرکټ ترک موالات وکړه، یعنی دوستی هغه چې کوم راشه درشه ورسره ختم یې کړه ځکه د قرآن حکم نازل شو. نو دغو کې بعضې داسې کسان هم وو چې هغه نوي نوي مسلمانان شوي وو. هغوی دا خبرې وکړې چې والا که مو سره تعلق ختم کو کېدای شي اسلام چې دی
غالب نشي د سبا به دغه یهودو بیا زور شي نو موږ ته به نقصان رسوي نو هغه چې و داسې نوي مسلمانانو صحیح شه هغوی تعلق ختم نه کړه او بعضې خو بالکل منافقینو خپله الله پاک فرمایي فترى الذین فی قلوبهم مرض ته به کسې خلک چې هغوی په زړونو کې مرض دی یسارعون فیهم یقولون چې هغوی منډې وهي د هغوی طرف ته او یا یې نخشه چې موږ ډارېږو ان تصیبنا دائره چې موږ ته به ورسېږي یو مصیبت یعنی مصیبت څه مصیبت چې دا مسلمانان به ختم شي او دا یهود به زورور شي او بیا به موږ ته یایي چې تاسې زموږ خلاف جنګونه کول اوس هرڅوی اوس به موږ تاسې سره کوسو الله پاک جواب ورکوي فعسى الله بس ډېر زر ده چې الله ان یأتي بالفتح راوړي تاسې ته راوشي تاسې ته په فتح سره یعنې تاسې به فاتح شوئ او امر یعنې داسې یو حکم به درته نازل کړي من عنده د ده د جانب نه فیصبحوا على ما اسروا نو وبګرځي دوی په هغه څه چې دوی پټول فی انفسهم په خپلو ځانونو کې نادمین شرمنده نو دغه آیات شان نزول دغه کیسه وه الله پاک ټوله کیسه واضحه کړه منافقین هم پکې بیان کړل مسلمانان هم پکې بیان کړل او چا کوم نوي مسلمانان شوي وو هغوی بیان هم پکې وشو اوس به راشي وي بلې اهمې خبرې ته کفارو سره د دوستۍ څه حکم دی مطلق کفارو سره دوستی کول حرام دي اوس دغه آیات کې الله پاک فرمایي لا تتخذوا اليهود والنصارى تاسې مانسو یهود او نصارا اولیاء ملګري همداسې موږ تاسې مخکې درسو کې هم دا خبره کړې وه ما په دغې موضوع باندې هلته هم تاسو ته رڼا چولې وه په سوره عمران په 28 آیات کې لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء نه نیسي مؤمنان کافران څه شی دوستان من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو نه یعنې مؤمنان د مؤمنانو سره دوستي کوي کفارو سره نه کوي ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء او چا چې داسې کار وکړه نو هغه سره د چې د الله د طرف نه هیڅ شی نشته یعنی الله به هغه ته هیڅ اجر او ثواب نه ورکوي همداسې نورو سوره بقرې کې هم دا سبق بیان کړه او نن په سوره مائده کې بیا راوړه نو مطلق دوستی کفارو سره حرام ده نو دا خبره لګه یاد ساتوي کفارو سره تعلق ساتل معامله ساتل دا په درې قسمه وي یو د موالات یعنی دوستی کول د زړه نه محبت ورسره کول د زړه نه دوستی ورسره کول بل د مدارات یعنی ظاهري خوش اخلاقی ورسره کول او بل د مواسات یعنی احسان او نفع ورسول موالات یعنی د زړه نه دوستی کول صحیح شه دا په یوه صورت کې هم نه دی جایز دا بالکل حرام ده چې ته یو کافر خپل جګري ملګری کې نه دا به نه کوې به ته خپل نه کې خو تا به ځان طرف ته څه کې خپل کې ته به یایې چې ده سره به زه تعلق وساتم او دا به فایده به ماته راکړي مسلمان به کمې بس خپله زړه دې ویر کړی ده مطلب دا نه دا به نه کوې موالات به ورسره نه ساتې مدارات یعنی ظاهري خوش اخلاقی کول دا بیا په درې قسمه ده یو دغه دپاره کول چې ته د کافر د ضرر نه ځان وساتې یعنی ظاهري خوش اخلاقی ځکه ورسره کوې چې څه مشکل درته پیدا نه کړي دویم دغې دپاره چې کافر ته ته ځکه خوش اخلاقي ورسره کوې چې ما اسلام نه متاثره شي هدایت ورته وشي دریم دغې پاره ته ظاهري خوش اخلاقي ورسره کوې مثلا مېلمه دې دی مېلمستیا ورته کوې صحیح شه نو دغو درو کې د اولنی قسم یعنی خپل مصلحت او منفعت دپاره چې ته ورسره څه کوې خوش اخلاقي کوې د اولنی قسم نه خنه څلورم قسم دا چې ته خپل مصلحت او د فایدې دپاره ورسره څه کوې خوش اخلاقي کوې دا جایز نه ده باقي پاتې شه دفع ضرر دپاره یعنی چې تا ته څه مشکل ونه رسوي ته کفارو ملک کې پروت یې کفارو سره منځ کې پروت یې نو دا صحیح ده بس ظاهري اخلاقو سره کوه نوره زړه مړه ما ورکوه چې بالکل ورسره نږدې شي او دویم دا چې ته
ښه اخلاقو سره په دغه نیت کوي چې ما مسلمانانو د اسلام اخلاقو نه متاثره شي مسلمان شي دا هم جایز ده. او دریم دا چې میلمه دې ده میلمستیا هم ورته کوی شي ځکه میلمه چې کور ته راشي عزت به ورکوي حتی چې کافر هم وي. او آخري مواسات یعنی احسان او نفع ورته رسول. احسان او نفع کول د اهل حرب سره جایز نه ده، یعنی چې تا سره جنګیږي نو بیا خو سره احسان نشي کولی. او نوره چې کوم غیر جنگي خلک وي یعنی اهل حرب نه وي همداسې کافر وي خپل کار سره کار لري هغوی ته احسان ورسولی شي یعنی صدقه ورکولی شي او زکات او صدقه فطر به نه ورکوي همداسې عام نفلي صدقه ورکولی شي. دغه نه بعد ويقول الذين آمنوا او یای هغه کسان چې ایمان راوړل هؤلاء الذين اقسموا بالله همدغه کسان دي چې دوی به قسمونه خوړل په الله باندې جهد ایمانهم ختم شو ایمان د دوی انهم لمعکم یقینا دوی چې له تاسو سره دي حبطت اعمالهم ختم شو اعمالونه د دوی یعنی دا منافقین په ظاهره به تا سره و نور زړونه به کفارو سره و دوی ته هیڅ فایده نه رسیږي دنیا کې دا ایمان به دوی ته هیڅ فایده ونه رسوي. نن دپاره همدا درس بس دی وما علینا الا البلاغ. اعوذ